سلام دوستان د واتس اپ دوه نیو زبردست اپډیټ داسې اپډیټ چې تاسو به ډیر زیات خوښ شي. نو څنګه اپډیټ دی راځئ دوستان په ویډیو کې تاسو ته درښایم. نمبر 1 دوستان اوس تاسو کولی شئ په واتس اپ کې یو واتس اپ اپلیکیشن کې ملټیپل واتس اپ اکاونټونه یوز کړئ استعمال کړئ. لکه څه ډول چې تاسو په ټیک ټاک یو اکاونټ بل ته سویچ کوئ یا هم په فیسبوک یو اکاونټ بل ته سویچ کوئ بل د ټیک ټاک بل د فیسبوک اکاونټ خلاصوئ. اوس تاسو کولی شئ په واتس اپ کې هم یو اکاونټ سویچ کړئ بل خلاص کړئ. یعنې تاسو کولی شئ په یو واتس اپ اپلیکیشن کې په دوه درې نمبرانو باندې واتس اپ اکاونټونه جوړ کړئ. نو څنګه کولی شئ دوستان دغه لپاره به تاسو وکړئ رابشئ په خپل موبایل کې به واتس اپ را خلاص کړئ. کله دوستان په خپل موبایل کې واتس اپ را خلاص کړئ په ډیفولټ درې ټکي کلیک وکړئ سیټینګ ته راشئ او دلته به دوستان تاسو ګورئ موږ سره دغه خوا کې یو کوچنی بل اپشن زیات شوی دی. که چېرې تاسو په واتس اپ کې دغه اپشن نه و نو تاسو خپل واتس اپ اپلیکیشن د ګوګل پلی سټور څخه اپډیټ کړئ. کله تاسو په دغه باندې کلیک ورته وکړئ تاسو اوس کولی شئ چې دلته خپل بل اکاونټ ایډ کړئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې بل واتس اپ اکاونټ هم په خپل واتس اپ کې جوړ کړئ. دوهم په زړه پورې اپډیټ دوستان اوس تاسو کولی شئ چې په واتس اپ کې ون ټایم وایس میسج یو چاته ولېږئ. لکه څه دوستان تاسو په واتس اپ کې یو عکس ون ټایم لپاره لیکئ او هغه کس چې یې صرف یو ځل اوپن کړي بیا بین چې دوهم ځل لپاره نشي راخلاصولی. داسې تاسو اوس داسې قسم تاسو په واتس اپ کې وایس میسج هم کولی شئ. راشئ په وایس میسج مو کله وکړل دغه ته تاسو ته کوچنی اپشن راځي په دغه چې کله کلیک ورته واخلئ دغه وایس میسج به تاسو ته ون ټایم شي یعنې دوهم یو وار لپاره صرف دلته لیږل کېږي. کله د واتس اپ میسج دا راخلاص کړي د په هماغه یو وار باندې فیل شي دوهم ځل دغه واتس اپ وایس میسج دا بیا نشي پلی کولی. نو دا و دوه زبردست اپډیټ. داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ ډي فالو کړئ.